بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو غواړو مثال یو کتاب تاسو لیکلی وي یا مونوګراف مو لیکلی وي، هغې کې پښتو نمبر ورکوئ. نو د پښتو نمبر لپاره څنګه کولی شو چې پښتو پیج نمبر یا د صفحې نمبر ورکړو؟ ګورئ ډیفالټ چې دی دا انګلیسي راځي، نو غواړو چې دا مونږه پښتو ورکړو. نو د پښتو لپاره به څه طریقې کار کوو؟ راځو د ویډیو په طرف باندې. دلته به یو څو پاراګرافونه راواخلو، مثال یو سل دانې، دا به انټر کړو. موږ سره اوس دا پیجونه دي، غواړو دې ته پیج نمبر ورکړو. پیج نمبر چې ورکړو انزرټ ته به راشو، پیج نمبر ته به راشو. زه غواړم بټم آف پیج کې چې دی دا پیج نمبر ورکړو. د دې به سلیکټ به کړو، لږ به یې دا سایز زیات کړو. هم ته به راشو، دې ځای نه به یې دا سایز زیات کړو. دا سلیکټ شوی نه دی، اوس سلیکټ شو. راځئ دې ځای نه سایز، نو کله مو چې دا سلیکټ کړ، سلیکشن نه وروسته به دې ته دا سایز زیات کړو. را به شو مثال 2 مې ورته سایز انتخاب کړو. اوس راځو پیج نمبر مونږ سره اساین شو. که چېرته ستاسو مثال کتاب پښتو لیکلی وي یا مونوګراف پښتو وي، نو پیج نمبر هم باید پښتو شي. نو د دې لپاره به تاسو راشئ فایل ته، فایل کې آپشنز ته، بیا به راشئ ایډوانس ته. ایډوانس کې به لاندې راشئ دلته نومرال کې چې دی، دې کې به تاسې راشئ، دا به هندي انتخاب کړئ، دا به اوکې. کله چې اوکې کې ګورئ موږ سره اوس دا نمبر چې کوم دی پیج نمبر یا د صفحې نمبر په پښتو راځي. تاسې لاندې راځئ، دا نورې صفحې وګورئ، ګورئ 3 4 پښتو شو. که چېرته غواړو چې بیرته دې ما انګلیسي راځي، فایل ته به راشو. اوس په دغه حالت کې چې دی که چېرته تاسې همداسې لیکل کوئ، زه به دا 1 پیج واخلم. نو که چېرته تاسې لیکل کوئ په دې کې نو نمبر که انګلیسي مې ګورئ ژبه انګلیسي هم ده، خو چې تاسو لیکل کوئ دا لیکل به پښتو راځي. نو دغه مشکل د حل لپاره چې دی تاسو بیا کولی شئ چې فایل ته راشئ، آپشنز ته راشئ، ایډوانس ته راشئ، او ایډوانس کې چې دی بیا لاندې راشئ دې ځای نه نومرال چې دی دې په ځای تاسې د نومرال کې هندي په ځای سیسټم انتخاب کړئ، دا اوکې. کله چې اوکې کې ستاسې دغه نمبر چې کوم لیکلی دا به هم واوړي، او چې نور لیکئ هغه به هم په انګلیسي راځي.